قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار او كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان د میاشتې په فضایلو کې فرمایلی دي چې دا داسې یو مبارکه میاشت ده چې د دغه میاشتې اولی لس ورځې او لس شپې د الله جل جلاله د رحمت دي. پر مؤمنانو باندې د الله رحمت را نازلیږي او میانه لس شپې د الله جل جلاله له طرفه عظیم احسان دی پر دغه امت باندې د مغفرت دي. الله جل جلاله د مؤمنانو ګناهونه معافوي. اخیری لس شپې د الله جل جلاله له طرفه مؤمنان د جهنم د اور څخه ازادیږي. درنو معزز دوستانو، زما قابل قدر معزز مسلمانانو ورونو، د رمضان المبارک میاشت د رحمتونو، برکتونو او مغفرت میاشت ده. د غمخواری او صبر میاشت ده. د جهنم څخه د نجات د پیدا کېدلو میاشت ده. په دې میاشت کې د جنت دروازې خلاص وي، په دې میاشت کې د جهنم دروازې بندي وي، په دې میاشت کې سرکشه، مغروره او لوی شیطانان هغه تړلې وي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په دې میاشت کې د روژې په نیولو سره مسلمانان د الله جل جلاله قرب حاصلوي، په نفس کنټرول پیدا کیږي، خواهشات کمزوري کیږي، د ګناه څخه نفرت پیدا کیږي، په عبادتو کې لذت او خوند پیدا کیږي، په مسکینانو باندې رحم پیدا کیږي او په خوراکو نه کولو سره د انسانانو د فرشتو مشابهت پیدا کیږي، مشابه ګرځي د فرشتو سره. خدا یو داسې عظیمه میاشت ده چې په دغه میاشت کې دوه عظیم عبادتونه دي. یو عبادت ته یوې شپې چې په یوه شپه باندې عبادت وکړي د زرو میاشتو بهتره د لیلة القدر شپه ده. او په دغه میاشت کې عظیم عبادت چې اعتکاف دی، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خوش عبادت چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم هیڅ کله نه دی پریښی. داسې یو عبادت چې هغه اعتکاف دی، هغه په دغه میاشت کې دی. په دغه میاشت کې مشهوره آسماني کتابونه تورات، انجیل، زبور او قرآن مجید په دې میاشت کې نازل شوي دي. د دې میاشتې نسبت و الله جل جلاله ته شوی دی. حتی په یو روایت کې راځي د کنز العمال د هغه حدیث شریف رقم دی 23615. په هغه کې راځي دغه میاشتې ته ویل شوي دي شهر رمضان شهر الله، میاشت د رمضان د الله میاشت ده. د کوم شي نسبت چې الله جل جلاله ته وسی د هغه شي ولوړ مقام ته اشاره ده. اگر که هم ټول میاشت د الله جل جلاله دي، خو چې په خصوصي طریقه سره د دې میاشتې نسبت الله جل جلاله ته وسو، نو د دې څخه موږ ته دا معلومیږي چې دا میاشت د نورو میاشت څخه په نسبت ډیره بهتره ده. ځکه په دې میاشت کې الله رب العزت خاص تجلیات او رحمتونه او د خپل رحمتونو تیز بارانونه هغه پر مؤمنانو باندې راوړي. د الله جل جلاله رحمتونه لکه هغه تیز باران، د هغه تیز باران په شان باندې په دغه میاشت کې راوړي. چاته چې الله جل جلاله د بصیرت سترګې ورکړي وي، پر چا چې د الله جل جلاله فضل سوی وي، هغه د دې مشاهده کولی سي او د دې هغه فیوزات او برکاتو څخه استفاده کولی سي. البته د چا چې د زړه سترګې ړندې وي، د چا چې د زړه سترګې ړندې وي، هغه د دغو فیوزاتو، برکاتو او تجلیاتو درک نسی کولی، هغه د دې څخه محروم وي. بزرگان اولیاء کرام هغه ته دا معلومیږي چې دغه میاشت کې د الله جل جلاله خصوصي رحمتونه نازلیږي. د الله جل جلاله هغه عظیم احسان د سمندر پر شان باندې، د سمندر په شان باندې دغه رحمتونه پر دغه امت باندې راتویږي، رابیږي. حتی په یو روایت کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت امتي ان تكون السنه كلها. کچيري انسانان په دې باندې خبر وای چې د رمضان څونه انوارات دي، څونه برکتونه دي، د رمضان د میاشتې څونه لوی شان دی، نو دغه امت به د ارزو کړی وای چې کشکې ټول کال د رمضان وای، ټول کال د رمضان په شان باندې وای چې د دې څونه عظیم قدر دی، څونه لوی او عظیم رحمتونه د الله جل جلاله په دغه میاشت کې نازلېږي. زما ورونو دوستانو، دا سعادت او دا نیک بختی، دا لوی مقام او مرتبه صرف او صرف موږ او تاسو پیدا کولای سو د رمضان د میاشتې په برکت باندې. دا چې پر موږ باندې دغه میاشت رااله، دا د الله جل جلاله خصوصي فضل دی، د الله خصوصي رحمت دی، د الله جل جلاله خصوصي مهرباني ده. نو هر مؤمن مسلمان باید چې دغه عظیم فرصت، دغه عظیمه موقع، دا لویه موقع، دا صرف او صرف یو میاشت چې د سیزن میاشت ده، د رحمتو میاشت ده، د خدای پاک جل جلاله د قرب میاشت ده، دا نه کې ضایع او په دې کې خپل عبادتونه تر سره کړي.